السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو تاسو ښه په واتساپ کې دغه غلطي بار کیږي. دوستانو که چیرې تاسو په واتساپ کې د یو چا میسجان کلیر چت کوي او هغه سړي تاسو ته ویډیوګانې لیږلې وي، هغه سړي تاسو ته تصویران لیږلې وي، یا د هغه رقم هغه سړي تاسو ته لازمي نمبران لیږلي وي، نو که چیرې تاسو په واتساپ کې د هغه سړي میسجان کلیر چت کوي، هغه ستاسو له موبایل څخه هغه تصویران، هغه ویډیوګانې او هغه نمبران هم ختمیږي. نو دوستانو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د دغه حل درښیم. که چیرې تاسو ته یو څوک میسجان ولیږي او تاسو د هغه واتساپ کلیر چت کوي، نو د هغه تصویران، هغه ویډیوګانې او هغه نمبران ستاسو په موبایل کې نه ختمیږي. نو دوستانو دغه به تاسو څنګه کوئ په دغه ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د درکم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو نور وخت نه خمه جدي ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ تاسو په واتساپ کې د یو چا چټ کلیر کړئ، هغه به تاسو څنګه کلیروئ. دلته ګور دوستانو زه راځم واتساپ ته. کله چې دوستانو تاسو واتساپ ته راسئ، دلته ګور دوستانو دغه زما ملګری ده. اوس ما په دغه چټ باندې کلیک وکړئ. دوستانو اوس که دې ماته هر څونه ویډیوګانې، هر څونه تصویران او دغه رقم دوستانو هر څونه کنټیکټس نمبران لیږلي وي، اوس زه غواړم چې دغه چټ له دې څخه کلیر کړم، خو هغه تصویران، هغه ویډیوګانې او هغه نمبران دې له موبایل څخه نه وځي. دلته به دوستانو تاسو راسئ، په دا درې ډاټه نشان باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ. کوم چې مور اپشن ده، دلته به دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستانو تاسو راسئ، په مور اپشن باندې به کلیک وکړئ او دلته به دوستانو تاسو کلیر چټ ته راسئ. کله چې ګورئ دوستانو تاسو کلیر چټ باندې کلیک وکړئ، دلته ګورئ دوستانو تاسو ته یو اپشن درکوي وای also deleted media received in this chat from the device gallery. کله چې موږ ګورو دوستانو تاسو له دې څخه ټیک مارک نشان ختم کړئ، بیا دوستانو که چیرې دغه تاسو کلیر چټ کوئ، بیا به کوم تصویران چې تاسو ته در رالیږلي دي، کومې ویډیوګانې چې درته رالیږلي دي، یا کوم نمبران چې درته رالیږلي دي، هغه به له موبایل څخه نه وځي. او که چیرې په دې باندې ټیک مارک نشان ولاړ ولو، تاسو په کلیر چټ باندې کلیک وکړئ، هغه ټوټل تصویران، هغه ټوټل ویډیوګانې او هغه ټوټل نمبران به له موبایل څخه هم وځي او له واتساپ څخه به هم ختم سي. نو دوستانو تاسو به له دې څخه ټیک مارک نشان ایسته کړئ او د هغه رقم دوستانو تاسو په کلیر چټ باندې کلیک وکړئ. بیا که دوستانو دغه سړي تاسو ته هر څونه نمبران رالیږلي وو، هر څونه تصویران یې رالیږلي وو او هر څونه ویډیوګانې وې، هغه به ستاسو د موبایل په ګیلري کې پرتې وي. نو دوستانو دغه غلطي باید تاسو هېڅکله هم نه وکړئ. په دې کې د ډېرو خلکو لازمي ډیټا، لازمي ویډیوګانې او لازمي نمبران کللي وي. نو دوستانو دغه اپشن تاسو یاد ساتئ او دغه اپشن خیال تاسو خامخا ساتئ، ځکه چې بیا تاسو کولی شئ تاسو خپله ډیټا محفوظه کړئ. نو دوستانو که ویډیو خوښ سوي ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د درکم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.